د دې عکس نه ما دغه عکس جوړ که. تاسو په خیال باندې به په دې کې څومره ډیزاینینګ سکلز لګېدلي؟ ډېر زیات که نه؟ خو زه تاسو ته ووایم چې تاسې هم دا رقم ته د را ایمیج نه یو ډېر ساده غوندې عکس نه ډېر زبردست یو ډیزاین جوړولی سئ یا هغه هم صرف 2 منټو کې د نن ننې نو تاسې به یې ومنئ. ویې منئ زه تاسو ته اوس د دغه طریقه هم درښیم. نو تاسې به راسئ چیټ جی پي ټي ته. په موبایل کې هم اپلیکیشن ډاونلوډ کولی سئ. که تاسو سره آلریډي انسټال وي چیټ جی پي ټي ته به راسئ یا زه په ویب براوزر کې تاسو ته ښیم. نو یلته راغلمه. نه بعد یلته خپل عکس سلیکټ کئ. خپل د عکس انتخاب وکړئ. هغه نه بعد به یلته پرامپټ ورکئ. دا پرامپټ به زه تاسو سره خپل واتس اپ د موږ کوم چینل دی هغلته به هم شیر کړم او د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به هم شیر کړم. پرامپټ یلته ولیکئ ورته چې دا کوم عکس چې دا په دې کې د خالي ځای چې کوم دی هلته زه بوټي لګول غواړم، ونې لګول غواړم. زه غواړم چې هلته واښه سي ښایسته ښایسته یو څه ګلان هم راسي. بس هلته دا خبره پرامپټ ورکئ. هغه نه بعد پریس کئ تاسې انټر او چیټ جی پي ټي به تاسې دغسې کوم یو ساده غوندې عکس و هغې کې به ډېر ښایسته ښایسته یو څو تاسو ته آیډیاز درکړي او دا عکس به درته جنریټ کړي. دا اوس جنریټینګ موډ کې ده. یو څو سکنډې کې به دا عکس راکړي. چیټ جی پي ټي موږ ته عکس جنریټ که. دغه عکس یې راکړه. څومره زبردست ده. هېڅ ډیزاینینګ سکلز نه دي پکار. جسټ یو پرامپټ خپل هدایات ورکړئ چیټ جي پي ټي ته هغه به تاسو ته عکس جنریټ کړي. دا وګورئ لاول څنګه و لیفټ سایډ ته دغه لاس ته او دغه یو ته وګورئ څومره زبردست آیډیاز یې راکړه. په دې کې که تاسو الټریشن غواړئ چینجز غواړئ هغه هم تاسو چیټ جي پي ټي ته ویلی سئ چې دا رقم ته ګلان دا رقم ته کوم بوټي چې دي ونې دي هغه زه لګول غواړم د هغه به هم تاسو ته دا ډیزاین به جنریټ کړي. امید لرم چې تاسو به د موږ ویډیو نن ډېره خوښه سوي. پښتو اډ چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو مخته هم شیر کړئ. دا د اے آی بهترین استعمال او نور خلک هم د دې استعمال نه خبر کړئ.